دوستانو یو ډیر افسوسناک خبر در سره شریکوم چې د یو سکول پرنسپل د 10م کلاس شاګرد سره څو میاشتو پورې جنسي زیاتې کولو دغه ټول معلومات در سره په دې ویډیو کې شریکوم. ویډیو را سره تر اخره پورې وګورئ چې د ټولو معلوماتو نه خبر شئ. کوم ملګري چې زموږ په چینل کې نوي دي او زموږ چینل یې نه سبسکرایب کړی نو مهرباني وکړئ زموږ چینل در سره سبسکرایب کړئ او خوا کې ورسره د ټلې نشان ووهئ چې داسې معلوماتي ویډیوګانې درته په اسانه در ورسي. سلامونه دوستانو، دغه جینۍ چې نورین نومیږي چې په 10م جماعت کې شاګرده وه او په 10م کلاس کې سبق ویلو چې د سکول پرنسپل ورسره جنسي زیاتې کړې دي او ویډیوګانې یې ترې هم جوړې کړې دي چې بار بار زیاتي کولو کوشش یې کولو. ترې ویډیوګانې هم جوړې کړې. دغه ویډیو در سره هم شریکوم چې جینۍ په خپل بیان کې ویلي دي چې د سکول پرنسپل سره دغه غلط کار کړی دی. نو دغه پرنسپل دغه کار څنګه کړی دی؟ جینۍ وایي چې د چوټۍ نه مخکې په ټولو ماشومانو باندې ټاپیانې تقسیم کړلې او ماته یې یوه ټاپي بیله راکړه او راته یې ویل چې تا پسې ستا مور راځي. نو زه چې کله کېناستم نو په ټاپۍ کې یې څه نشه وه چې زه بیا په ځان پوهه نه شوم او زما نه یې غلط تصویران ویستل او زما د غلط کار ویډیو هم جوړه کړې ده او کله چې زه په هوش کې راغلم نو زما لاسونه هم لامده وو او سر او ټول وجود مې هم لوند شوی و. جینۍ وایي چې ما 2 پرچې ورکړې وي او بیا نه تلم نو دغه پرنسپل زما ویډیو وایرل کړه. نو دوستانو داسې هیڅکله نه دي پکار ځکه چې استاد یو معنوي پلار وي او دوستانو جینکو لا هم پکار دي چې له داسې حالاتو سره تاسو په کور کې داسې کار له چا سره شیر کوئ نو د ټول عمر د پاره به مو عزت محفوظ پاتې شي او حکومت لا هم پکار دی چې داسې استادان له سخت سزا ورکړي. دوستانو زموږ معلومات تر دې وخته پورې و چې در سره مو شریک کو. که ویډیو مو خوښه شوي وي نو لایک شیر کړئ، چینل در سره ضرور سبسکرایب کړئ. مننه کوم چې ویډیو مو را سره تر اخره پورې وکتله او د بلې ویډیو پورې د لوی الله په امان.